ولسمشر محمد اشرف غني نن ورځ چیرته تللی و، چا سره یې ولیدل او څه یې وویل؟ درنو لیدونکو السلام علیکم. جمهور رئیس غني وایي دښمن باید یو ځل بیا زموږ د کمانډو ځانګړو ځواکونو زور وویني. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني او د وسلوال پوځ اعلی سرقمندان نن ماسپښین په رشخورو کې د تشریفاتو قطعي له معاینې وروسته د کمانډو ځانګړو عملیاتو قل اردو قمندانۍ منصوبینو سره وکتل. په دغه کتنه کې چې د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب هم حضور درلود، د وسلوال پوځ لوی درستیر ستر جنرال بسم الله وزیري جمهور رئیس غني ته د ښه راغلاست پر مهال وویل ستاسو له دایمي ملاتړ څخه مننه چې تل مو خپل سرتیري بریدملان او افسران نازولي او ځانګړې پاملرنه مو ورته کړې ده. د ملي دفاع وزارت لوی درستیز په هیواد کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د جمهور رئیس غني د هلو ځلو قدرداني وکړه او وی ویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک وروسته د وسلوال پوځ اعلی سرقمندان په لارښوونه موږ په پوره تدبیر او ډیسپلین اورکم مدیریت کړ، خو دښمن چې له دغه فرصت څخه په استفادې په روغتون کې پر افغان ښځو او ماشومانو باندې بریدونه کوي او دا هیڅ چاته د منلو وړ نه ده. ښاغلي وزیري وویل ستاسو د قمندي او امر په اساس با تعرضي حالت ته له تګ سره موږ د تیر په څیر ستاسو په رهبرۍ د هیواد دفاع ته ادامه ورکړو او دښمن چې هر چیرې وي هغوی به وځپو او له منځه به یې یوسو. جمهور رئیس غني د ځانګړي عملیاتو قل اردو منصوبینو ته د وینا پر مهال وویل هر ځل چې دلته راځم د خوښۍ او ویاړ احساس کوم ځکه تاسو د دې وطن پیاوړي مټې د قانون ازادۍ او د هیوادوالو د سر او مال ساتونکي یاست، زه در باندې نازیږم. جمهور رئیس وویل له کومې ورځې چې زه د وسلوال پوځ اعلی سرقمندان شوی یم تاسې ورځ تر بلې پیاوړي شوي یاست، تاسې افغانستان پالئ او زما مسؤلیت دی چې تاسې وپالم او د ژوند ټولو ابعادو ته مو متوجه کړم. جمهور رئیس وویل د افغانستان کمانډو قطعات په تحرک کې دي او تجهیز شوي دي، تاسې پیاوړی عزم قوت او اراده یاست او ټول هیواد در باندې نازیږي. له همدې امله ستاسو میندو پلرونو او کورنیو ته سلام کوم. غزیاته کړه افغانستان چې ستاسو غوندې بچیان لري نو تل به محفوظ وي. د هیواد جمهور رئیس وویل نن بیا هغه ورځ ده چې خپله توره له تیکې وباسئ او دښمن باید یو ځل بیا زموږ د کمانډو ځانګړو ځواکونو زور وویني. دوی خو د جنګ په میدان کې له تاسو سره د مخامخېدو وس نه لري بلکې زموږ په ماشومانو ښځو او عامو هیوادوالو بریدونه کوي. جمهور رئیس په ټینګار سره وویل موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې اولادونه او میرمنې مو شهیدان کړي. د دې وخت راغلی چې دښمن ته یو ځل بیا خپل قوت ورښکاره کړي او زه باور لرم چې دا زور ورښکاره کولی شي. جمهور رئیس غني وویل تعرضي حالت ته د تګ د دې لپاره دی چې د سولې شرایط ایجاد شي او د سیاست په ډګر کې باید له موږ سره د عادلانه او تلپاتې سولې لپاره کینی. موږ له سولې نه شاته کیږو. غزیاته کړه دوی فکر کوي چې افغانان به په ننواتې ورشي، زموږ تجهیزات او هلیکاپټرې به د دغه غمجاتو په توګه په ګاونډیانو وپلوري. هغه څرګنده کړه دوی له وطن د باندې پراته دي او فکر کوي چې وطن له مشرانو او زمریانو خالی دی، مګر زه ورته وایم دا ټول زمریان دي چې دښمن به هر ځای ولټوي او نابود به یې کړي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه خبرې به مو راسره د ولسمشر غني تر پایه پورې اورېدلې وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.